السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مولوي ضیاء الرحمن صاحب پوښتنه کوي د کابل څخه چې یو ښځه ده هغه په کابل کې ده او یو هلک دی هغه په جرمني کې دی. دغه ښځه د هغه هلک سره نکاح تړي د تلیفون د لارې. آیا د تلیفون د لارې څخه د شاهدانو په حضور کې چې د دې आवाज دواړه طرفو کې مجلسو کې आवाज په زور وي، د هلک د خوا هم ټلیفون په زور وي، مجلس کې کسان موجود وي، د انجلۍ د خوا هم د تلیفون د لارې د موبایل یا واتساپ یا ټلګرام د لارې نکاح وتړي، آیا نکاح صحت لري او کنه؟ الجواب حامدا او مصلیا. محترمه زموږ حضرات فقهای کرام رحمهم الله فرمایي چې د نکاح د صحت لپاره دا شرط دی چې زوجین په خپل یعنی ښځه او خاوند دا به په یو مجلس کې وي، د ایجاب او قبول چې کوي دا به په یو مجلس کې سره ناست وي، په یو ځای کې وي، کې اتحاد د مجلس ورته وایي. او کچیرې دی نه وي د دې وکیلان چې د دې لخوا وکیل وي اختیار ورسپارل سوی وي، هغه دواړه به په یو ځای کې وي، یا له یوه طرفه وکیل وي د بل طرفه څخه خپله وي. مثلا د خاوند د خوا وکیل وي د انجلۍ د خوا خپله وي، یا د انجلۍ د خوا وکیل وي. غرض دا چې کم دوه کسان عقد سره کوي دا به په یو مجلس کې وي. لہذا که مجلس متحد نه و، مجلس جدا و، نو بیا دا نکاح صحت نه لري. دلته دا کم ترتیب چې نن سبا مروج دي خلک یې کوي، د دې دپاره صحیح طریقه دا ده چې هلک او انجلۍ دا باید پر تلیفون باندې پر موبایل واتساپ او ټلګرام باندې نکاح ونه تړي، بلکې د نکاح د تړلو دپاره دی وکیل مقرر کی. هغه وکیل هغه د دواړه سره پر یوه ځای باندې سي د هغو نکاح دی منعقده کی. او کچیرې داسې وي چې دی په یو په جرمني کې بل په کابل کې وي او وکیل یې هم نه وي ټاکلی، برای راست پر ټلیفون نکاح سره تړي، ولو که آواز اوري مجلس کې شاهدان کسان، لیکن نکاح په دا طریقه باندې صحت نه لري. نو لہذا باید دی یو بل ته وکالت چاته وسپاري، هغه وکیلان په یو مجلس کې سره کښېني د هغو په سبب نکاح وکړي. رد المحتار جلد 3 صفحه 14. ومن شرائط الإيجاب والقبول اتحاد المجلس. قال في البحر فلو اختلف المجلس لم ينعقد. کچیری مجلس مختلف سو نکاح نه تړل کیږي. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 209. ومنها أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس لا ينعقد. تر دې ځایه موږ فقها وایي کچیرې یو هلک و انجلۍ دواړه یا د دې وکیلان په یو مجلس کې ناست وه، له یوه طرفه خبره وسوله بل طرف جواب نه کوي، ور قبولیت نه رالی، هغه د مجلس ولاړ سو، بیرته دوباره راغی، بیا وویل چې زما قبول ده، نکاح نه صحیح کېږي ځکه مجلس بدل سو. لہذا یو ځایوالی د مجلس ضروري دی. کچیرې دی نسي یو ځای کېدلی، باید د یو مجلس د اتحاد دپاره په هغه ځای کې چې خلک سره ناست وي وکالت ورکړي یو بل ته. مثلا هلک په جرمني کې دی باید په کابل کې چاته وکالت ورکړي، یا انجلۍ په جرمني کې چاته وکالت ورکړي، بیا دا نکاح صحت لري او که نه وي بیا یې نه لري. والسلام.